د زلزلې په وخت کې به موږ او تاسو څه کوو زلزلې وخت کې څه کول پکار دي نو زلزلې وخت کې دوه خبرې دي د یوې تعلق د روح سره دی د دویم تعلق د بدن سره دی روحا متعلق دا دی چې د زلزلې په وخت کې به سړی دعا کوي استغفار به وایي او دا دعا د رسول الله مبارک نه نقل ده اللهم انی اعوذ بعظمتک من ان اغتال تحتی یو روایت کې دا دی چې اللهم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك نور روایاتو کې لکه د عمر ابن عبدالعزیز پر روایت کې د آدم علیه السلام دعا ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين د حضرت نوح علیه السلام دعا ده والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين د یونس علیه السلام دعا ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين نو استغفار ده صدقه ده دعاګانې دي منځونه دي نو په وخت د زلزلې کې به د روح او د شریعت پر رڼا کې دعاګانې کوي صدقې به کوي منځونه به کوي دویم داسې دي چې هغه د تعلق د بدن سره دی د بدن متعلق علما وایي چې کله زلزله پیښه شي نو اول کار دا دی چې دا سړی به آبادي پرېږدي او یو خلاص میدان ته به ځان رسوي کوټې نه به وځي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي کم دیوال چې نږدې وي چې راوغورځېږي نو د داسې دیوال نه بیا تیښته په کار د لرې کېدل په کار دي نو دا کوټم په وخت د زلزلې کې احتمال د غورځېدلو شته احتمال د خوږېدلو شته نو په کار دا دی چې سړی یو پاکه فضا ته چې هلته آبادي کموي نو هغې ځای ته تیښته په کار ده نو په هغې کې دوه حکمت دي یو به بدن بچ شي بل اظهار د عاجزۍ دی او د انکسارۍ دی چې خدای ستا د ابتلا او د امتحان طاقت نه لرم دیو جنا علامه قرطبي رحمه الله په تذکره کې وایي دغه کتاب د تذکره فی احوال الموتى و امور الاخره په هغې کې وایي چې سړی مریض شي باید سړی که فکر دې کړی سیرت سے مریض شي نو دی وایي زه نه سملم سر نه تړم نو هلته وایي چې څوک مریض شي نو په کار دا دی چې سر وتړي دا ورته سنت ته او زویرګۍ هم کوي ځان عاجزه ګڼي چې خدای زه د دې مریضۍ نه یم ما سره ګزاره وکړه یو عالم د بل عالم پوښتنې ته ورغلی هغه مریض و وی څنګه حال دی وی الحمدلله وی زه نه روغېږې ځکه چې ته دې مریضۍ ته د ځان کلک کړی دی که ځان روغېدل غواړې نو سر وتړه او ځان عجز کا او زویرګۍ کوه چغې وهه بیا به دې الله تعالی معاف کوي د خدای پاک د الله طرف نه چې مصیبت پیښ شي ځان به عاجزه ګڼې ځان به کمزوری ګڼې نو انتهایی عاجزي به کوې نو هغه ځینه تیښته دې دپاره پکار ده یو حکمت پکې دا دی چې ستا بدن به بچ شي او دویمه دا ده چې اظهار د انکسارۍ دی او که داسې وشوه چې تیښته نه کېدله او آبادي سخته وه بیا علما وایي په کار دا دی چې داسې ځای ته ځان ورسوي چې کوم ځای کلکي مثلا یو کلک میز چې هغې باندې تیر راوغورځېږي چې نه ماتېږي دیوال پرې راوغورځېږي چې نه ماتېږي نو دی به په ځمکه باندې سملي او هغه میز به ونیسي هغه لرګی به ونیسي هغه اوسپنه به ونیسي کم چې ډېره مضبوطه ده دا کار به وکړي او درېږي به هم نه او عام آبادۍ کې به نم کینی درېیمه دا ده د دروازې نه به ځان ساتي د کړکۍ نه به ځان ساتي کم ځایونو کې چې شیشه ده د شیشې نه به ځان ساتي ولې که شیشه ماته شي خدای به خوږ کړي هغې نه به ځان ساتي کوټې ته به وګوري کم ځای کې چې غټ تیر لګېدلی د دیوال سره د هغې لاندې به نه درېږي په وخت د زلزله کې ولې امکان شته چې دا تیر راوغورځېږي هغه ځای کې به درېږي چې کوم ځای کې دا نري نري لرګي دي نو که دا اول راغورځېږي نه چې بیا راوغورځېږي نو دی بیا نه خوږېږي بعضې خلک داسې کوي جناب سیرت صاحب چې د زلزلې په وخت کې ما خو کتاب کې نه دی لیدلی خو زلزلې په وخت کې به لمن سنډله دا به هم لیدلي دا بیخي ډېر دی شیخ زلزلې په وخت کې لمن سنډي او یا چې دی پرتوک سنډي نو زه ورپسې اوس وګرځېدم خو پیدا خو مې نه کړه خو زما فکر دا دی چې د دې دا کومه خبره چې د مخکې نه را روانه وي نو دې کې یو حکمت پروت وي اگر که دا شرعي مسله نه ده خو یو تفاعل دی چې خدای دا د مصیبت وخت دی او د سختۍ وخت دی او مصیبت ته موږ باندې دې دپاره راولي چې تا ته نږدې شو نو اوس خو دې مصیبت کې تا ته نږدې شو نو اوس کالي سنډو نو دا تشبیه ده څنګه چې کالي مو د ګردونو نه پاکېږي نو داسې مو خدای دا بدن د ګناهونو نه پاک نو دا اعمال دي په وخت د زلزلې کې او بیا چې کوم خلک زلزلې تکلیف ورته رسولی شهیدان شوي دي د چا خپلوان دوی خوږ شوي دي نو هغوی سره یو غمرازي په کار ده یو خرچپې په کار ده هغوی سره امداد په کار دی دا د مسلمان په مسلمان باندې حق دی